السلام علیکم ویلکم بیک د انګلیسی جملو ته I didn't catch it I didn't catch it پوه نشم I didn't catch it یعنی ستا خبره ما وانه غسته کله څوک چاته شی وي خبره وکي او پوی پرې نشته ورته ویلی شي I didn't catch it یعنی دا خبره ما تر لاسه نه کړه په دې باندې زه پوه نشوم نو ته ویلی شي په څیز باندې ته پوه نشي ته ورته ویلی شي I didn't catch it I was looking for you I was looking for you زه ستا په لټه کې وم یعنی ما ته کتلې زه اوس کور کې ګرځېږم یو کس لټوم او یکدوی ما ته مخې ته راشي زه ورته یم یار ما ته کتلې نو څنګه به I was looking for you I will go tomorrow I will go tomorrow زه به سبا ځم سبا ته به یعنی روانېږم I will go tomorrow I don't remember I don't remember ما ته یاد نه دي کله چې خبره یو څیز درنه هیر شي نو ته ورته I don't remember زما په یاد نه دي یا ما ته نه یادېږي You can't force me You can't force me ته ما مجبور کولی نه شي You can't force me کله چې موږ باندې څوک زور کوي چېرې دا کار وکړه همدغه شانتې به کې نو ته ورته You can't force me ته ما نشي مجبور کولی یا ما باندې زور نشي کولی Are you crazy? Are you crazy? لیونی شوې Are you crazy? یا لیونتوب در باندې راغی اکثر موږ یو کنه څه چل در باندې چې لیونی شوې نو څوک چې ډېر زیات په غوسه یا چغې وکړي نو ته ورته وایې Are you crazy? I can help you I can help you زه در سره مرسته کولی شم زه اوس لګیا یم یو شي کې کار کوم نو بل کس راته وایي I can help you زه سره مرسته کولی شم یعنې زه سره لاس کولی شم The price is very high The price is very high قیمت ډیر لوړ دی یا ډیر ګران دی I'm still thinking I'm still thinking زه اوس هم فکر کوم I'm still thinking اوس هم سوچ کوم یا فکر کوم We are busy these days We are busy these days موږ په دې ورځو کې مصروف یو We are busy these days موږ په دې ورځو کې busy یعنی مصروف یو Can you come here Can you come here ته کولی شي چې دلته راشي What's your problem What's your problem ستاسو ستونزه څه ده یا ستا مشکل څه دی تا ته مسله څه ده Tell me the truth Tell me the truth رښتیا راته ووایه رښتیا یا حقیقت راته ووایه I will wait I will wait زه به انتظار وکړم I will wait زه به انتظار وکړم I need some money I need some money زما لږ پیسو ته ضرورت دی I need some money زما پیسو ته ضرورت دی It's here It's here دا دلته دی It's here یو څیز وي لټو پیدا نشي نو موږ وایو It's here دلته دی He is coming next week He is coming next week هغه بله هفته راځي I was busy yesterday I was busy yesterday زه پرون مصروف وم Is everything okay Is everything okay آیا هر څه سم دی یعنی هر څه ښه دی I can't take this I can't take this زه نشم کولی دا واخلم یو څیز څوک درته درکوي یا ګفټ وي ته ورته وایي زه دا نشم کولی واخلم I can't take this Let's drink some tea Let's drink some tea راځه چې لږ چای وڅښو یعنی راځه چې لږ چای وڅښو
think again. think again. بیا فکر وکړه، یعنی بیا سوچ وکړه. یو څیز باندې ته سوچ کې، نو څوک ته وایي چې بیا پرې سوچ وکړه. think again. what did you say? what did you say? تا څه وویل؟ تا څه وویل؟ the price is very high. قیمت ډیر لوړ دی، ډیر قیمته ډیر ګران دی. it's very late. it's very late. ډیر نه وخته دی، یعنی نا وخته شو.